دا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ ده. تنکي ځوانان هم دلته په دې کروندو کې کار کوي او د غزمکني توتان راټولوي. د سپین غر دغه خوږې اوبه خوري نو؟ بالکل خوري، بالکل. بیا همداسې خواږه توتان دي؟ نه همداسې خواږه دي، بالکل خواږه دي. سره توتان له تاسو قربان که تور توتان؟ دا سره توتان. یار مې نه کړو، یار مې نه کړو، د جانان لیونی مینې د زړه زور یې راوبه کړو. داسې وی توتانو د زړه اوبه که بل چا؟ ټولو د نورو ولسوالیو د نورو ولایتو څخه ورته خلک راځي، یعنې ورته خوشحاله دي او موږ هم ورته هم ښه راغلاست وایو هر کله دې راشي. ټول ننګرهار کې د توتي زمیني حاصل ډیر ښه دی، تقریبا د تیر کال په پرتله باندې نیمایي اضافه شوی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو ماشاءالله ډېر یو ښکلي طبیعتي او د منظرو ډک ځای ته راغلی یم. دا د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ ده او په خوږیاڼو ولسوالۍ کې کوم کلی دی؟ خیر مینه. خیر مینه په نامه دغه کلی یادیږي د ورور په وینا. ماشاءالله د وطن د پسرلي ښکلا وینئ په ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ کې او د سپین غر په لمنکیا خواته دا غرونه چې تاسو ننداره کوئ چې اوس هم په سپینو واورو باندې پوښول شوي دي، دا نو د افغانستان سپین غر دی چې یو نامتو غر دی د افغانستان او دغه غر نو شاوخوا 12 میاشتې په واورو په سپینو واورو پوښول شوی وي. له نیکه مرغه د خوږیاڼو ولسوالۍ ته لومړی سفر دی زموږ چې دې برخې ته موږ راځو او د دې ترڅنګ له دغې ښکلا څخه برخمن کیږو، نندارۍ کوو، تاسو ته یې درښایو او له نیکه مرغه دلته بېلابېل ډوله حاصلات هم د کروندو پټیو ورکړي دي. دغسې باغونه هم شته دي د بېلابېلو میوو چې اوس پکې د توتي زمیني ځمکني توتانو سیزن دی، دغه میوه رسېدلې ده، حاصلات یې ورکړي دي او ښکلې منظرې او نندارې دي په دې ښکلي سیمه کې. راځئ چې نن یوه خپرونه ځانګړې د ځمکني توتانو په اړه لرو. تاسو ته به یې دلته د خوږیاڼو ولسوالۍ د خیر مینې په دغې کلي کې دغې برخه کې چمتو کړو. بیا به له هیوادوالو سره هم خبرې لرو، معلومات به
ترلاسه کړو او تازه حاصلات به د ځمکني توتانو ننداره کړو خو له هغې وړاندې یو څو ښکلي انځورونه. ماشاءالله دوستان او ماشومان او دغسې د تنکي ځوانان هم دلته په دې کروندو کې کار کوي او د ځمکني توتان راټولوي. تاسو دغه تنکی ځوان وینئ چې په کار اخته دی او دا شنې برېت هم تازه په مخ را څرګندې شوي دي که نه؟ ستړی مه شي. خیر اوسې، تاسو په خیر راغلی. جوړې تازه تکړه، خپله ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ ټول ښه دي ماشاءالله. مزې دې وکړې، ښه توتان به م خورې؟ او بېشماره. اینځې که نه؟ مینځو یم او همداسې هم خورو بیا. همداسې هم خورې؟ دې کې بیا کومه سره یې نه وي ګټه کړي دغه کیمیاوي کود یا دا ځینې مواد؟ بعضو باندې اچولي، بعضو باندې نه. ته راوښیه که نه څومره دې شکولي دي. ماشاءالله ننداره کې دوستانو داسې غوړ غوړ او داسې سره سره توتان دي د خوږیاڼو او د ځوان په لاس کې لا ښکلي ښکاري، ښکلي بریښي. خپله د همدې کلي اوسېدونکی؟ نه، زه د دغې یم بازار. د کوم بازار؟ کږې بازار. د کږې بازار د خوږیاڼو ولسوالۍ. او ماشاءالله. ښوونځي ته م ځې که نه؟ او دغه حاصلات څومره وخت نور پاتې دي چې ورکړي؟ دا به یوه میاشت پاتې وي، یوه نیمه میاشت. نو ظالمه خو د هغې بوټي ولې د لاس لاندې کې دا تاوان نه کوي؟ نه، دا بېرته بیا جګېږي داسې. خپله راجګېږي؟ نه، دا بېرته بیا موږ داسې په لاس داسې کوو، سمېږي. نو بیا خو تکړه یې. او ماشاءالله. ښه، یو نیمه ټپم شعرونه م کله کله وایي دې توتانو شکولو سره؟ نه، داسې موږ نه دي زده که نه. ښه، ترانې خو به دې زده وي؟ نه که نه. څه شی دې زده دي؟ بس یو لږه ټپه مې زده ده. زه پوهېدم چې زده دې ده خو هسې ځان تېر باسي. ووایه ډاډه. یار مې نه کړو، یار مې نه کړو، یار مې نه کړو، یار مې نه کړو، د جانان لیونی مینې د زړه زور یې راوبه کړو. دا څه وی؟ توتانو دې زړه اوبه که بل چا؟ ټولو تا نه مو اوبه کړه او بل چا مو اوبه کړي. څه وی بل چا اوبه کړو؟ همداسې. همداسې. داسې یو شوقي شعر یو ټپه وه چې ذهن ته دې راغله؟ او زړه کې خو دې څه نشته؟ نه. زه ښه دی چې څه نشته. ښوونځي کې څوم صنف کې؟ اووم صنف کې. اووم صنف کې څو بجې ځې؟ یوه نیمه. یوه نیمه. نن څنګه نه یې تللی؟ دا کار چې م شروع کړی وه دا نه یم لاړ. دا څه وی؟ او نو څه وی چې دا ښه کار دی چې ښوونځی پرېږدې او کار وکړي؟ نه، دا خو کور سرپرست څوک نشته. مشر پکې زه یم. یعنې مجبوریت له وجې راغلی دلته کروندو ته؟ او د ورځې بیا څومره تاسو ته درکوي؟ دا چې هلته بیا پاتې شي کارټن نه بیا موږ لږ لږ وړو کور ته. یعنې داسې پیسې خاصې خو ځانګړې تاسو ته نه درکول کېږي؟ پیسې جمعګي راکوي. څنګه جمعګي؟ بس جمعه چې پوره شي بس تنخواه بیا راکوي. ورځې بس 100 یو نیم 100 روپۍ هسې جوړېږي. او توتان هم درکوي؟ او بس نور څه غواړي؟ نو بس موږ خو پکې کبر نه دی کړی. کبر دې نه دی کړی؟ ښه پکې خوشحاله یې؟ او ښه پکې خوشحاله یو خندا پکې وکړه نو چې خوشحاله یې. ښه خوشحاله یو پکې. ډېر ښه. بس خدای دې تل خوشحاله ساته خو هڅه به کوې چې ښوونځی به نه پرېږدې. او پوه شوې؟ بیا به یو وخت پښیمانه یې. پوه شوې؟ او واده ده؟ او ښه، ډېره مننه. بس په کار دې برکت. دوستانو دغسې بېلابېل دغه ماشومان، کوچنیان، ځوانان ننداره کوئ. راځئ چې د دې
باغ په اړه هم معلومات ترلاسه کړو. دغه باغ کې راځي که فعالیز کې راځي نه پوهېږم. دا دیره کې ها دیره کې څنګه دیره ده دیره نه دغه درته ښیم دا چېرته چې کرل کېږي دا به د هماغې کس نه پوښتنه وکړو څوک چې د دې ځي مسؤل دی او معلومات لري که نه. دوستانو دلته مې ځوان تر څنګ ولاړ دی چې خپله په دغې برخه کې نو وایي چې تجربه لري او له دوی څخه به ځینې معلومات د دغې کروندو په اړه د توتانو په اړه او د حاصلاتو او د پالنې په اړه ترلاسه کړو. بیا هم ستړی مه شې وروره، جوړ په خیر. خوشحاله اوسېږي، جوړ اوسېږي وروره، ښه یې، په خیر راغلی. ډېره مننه. ژوندی اوسې، کور ودان کولی شي ځان په مکمل ډول وپېژني. نوم مې جلات خان دی، د خوږیاڼو ولسوالۍ د حکیم آباد د خیر مینې کلي اوسېدونکي. ماشاءالله ډېر ښه خوشحاله شوم په لیدو باندې. مو څومره وخت کېږي چې دلته دغه د ځمکني توتانو کرکیله کښت یې ډېر شوی دی؟ دې وروره 20 کاله خوشابه کېږي چې دلته کرل کېږي او استفاده ترې نه کېږي. ماشاءالله 20 کاله کېږي او زه فکر کوم چې دغه لنډ کلونه به کېږي او څو کلونه، ځکه دغه 3-4 کاله کېږي چې داسې خبرونه مونږ واورېدل او مونږ خبر شو. بیا خصوصا د سرخرود ولسوالۍ ته به مونږ د خپرونو لپاره تللو، خو دا ځل زه خبر شوم چې خوږیاڼو کې هم شته، خو په دې نه پوهېدم چې څومره وخت کېږي. نه ډېر وخت کېږي، 20 کاله وشو چې دلته کرل کېږي. ماشاءالله. د سپین غر دغه خوږې اوبه خوري نو؟ بالکل خوري، بالکل. بیا همداسې خواږه توتاني؟ نه همداسې خواږه دي، بالکل خواږه دي، همداسې خواږه دي. ماشاءالله. ډېر ښه. خپله دې پکې تجربه بیا څومره ده؟ ولا بس تر خپل وسې پورې ورکې تجربه کار یو. نو څو کاله کېږي خپله بیا؟ خپله مې 8 کاله کېږي چې دا کارم او حاصل ترې اخلم. بیا خو ښه پکې استاد شوی که نه؟ یو ورکې استادان انشاءالله ورکې څه نه څه. ځمکني توتان په هر ځای کې کېږي یا رخه ورکې ځمکه کې؟ نه، په هر ځای کې دا نه کېږي. دا په دې خوږیاڼو کې کامیاب شوي دي، په ګرمه سیمه کې دا نه کېږي، هلته کار نه ورکوي. دا اوبه غواړي، اوبه باید چې ورته ورسېږي. اوبه باید ډېرې ورکړل شي. اوبه غواړي. لکه څومره وخت کې باید اوبه ورکړل؟ دا ضرورت چې دې اوبو ته پیدا شي، دا به چې اوبه غواړي چې ځمکه یې راوچه شي. 12 ورځې 15 ورځې بعد دا به چې اوبه ورکول کېږي. او ډنډېږي دا پالیزونه. دغه باغ کې راځي که پالیز کې راځي؟ دا پالیز کې راځي. پالیز کې راځي. ځکه دا رومیان او دغسې تور بانجان چې دي، هندواڼې او خټکي، دغه ټول دغسې شکل کې؟ او بالکل دا همداسې کېږي، او د رومیانو په شان کېنول کېږي، همداسې دوچې ورته اچول کېږي. ماشاءالله. حاصلات یې څنګه دي سږکال په خوږیاڼو کې؟ ښه دي انشاءالله، کامیاب دي، ښه دي. غټ غټ دي که واړه واړه؟ ښه غټ غټ دي، بارانونه په شوي، ښه غټ غټ دي، ښه حاصلات یې تر ودي که خواږه؟ یاره تر اوس خواږه دي چې سر دي، او وروسته بیا خوږېږي اخر وخت کې، چې اول لګیا ښه ده که نه، دې د لاسه دغه دي تروشه دي. وروسته دا بیا اوس ترشه دي، وروسته خوږېږي؟ وروسته خوږېږي چې هوا پره ګرمه شي. ترشی خوندوري که خواږه؟ کار یو ځان ته مینه وال. خوږ شي نو خوږي. خوږ که نه؟ خوږ او تروش هم په بعضو باندې د خوږ نښه لري. هغه هم په ځینو باندې ښه وي، بالکل. ماشاءالله. ډېر ښه. او بل څنګه کوم مرض ورته راځي نه راځي؟ لکه زیاتره دغه غوړکۍ او چشي او چشي ورته وایي که نه؟ دا مرضونه ورته راځي، بیا موږ دوا په استعمالو، او بس بیا راګرځېږي، جوړېږي، دوا شته دی او دوا استعمالو. یعنې ضایعات خو ډېر نه لري؟ نه ضایعات دومره نه لري، نه. بارانونو او ګلۍ سره څنګه؟ هغه یې خرابوي. ډېر باران چې په وشي، ګلۍ په وشي، هغه یې خرابوي، هغه ختموي بیخي. د ګل په وخت کې به ډېرې خرابوي که نه؟ نه، د دانې وخت کې خرابوي. ګل وخت کې دومره تاثیر په نه کوي. دا چې دانه کې شي، او هغه وخت کې چې باران په وشي او ګلۍ په وشوله، اوبه ورکې ډنډ شوي، هغې وخت کې دا خرابېږي. هغې وخت کې دا اوبه کمې غواړي د دانې په وخت کې. ته راوړه که نه؟
دې ځوان خو ماشاءالله ښه ډېر شي کولی دي. نو دغه دي توتانه دا دي سره توتان له تاسو قربان که تور توتان؟ دا سره توتانه دا سره توتان. دا به څومره وي؟ دا دي 15 کیلو خواوشا دي. 15 کیلو خواوشا دي. ماشاءالله ډېر ښه. دلته د کال په لړ کې ټولې میاشتې دغه د سپین غر اوبه روانې وي که نه وچکالي هم راځي؟ ولا راځي، وچکالي راځي، ځینې وخت کې راځي د واورې اوبه کمبود کوي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ دوستانو. ماشاءالله دلته دغه پولې او پټي هم زرغونې دي، شنې دي په دې کبلو باندې، چمنونو باندې. ځوانه بیا هم ستړی مه شي. ستړي مه شئ وروره. ښه صحت مو ښه دی. صحت دی ښه دی. وخت سات ژوند په خیر شکر دی. تېرېږي. خوشحاله اوسئ. دغلته راشه، زه به دلته ودرېږم الله مو چې خوښ د لره. انځور تصویر ښه راشي. ډېره مننه. نوم مبارک دی. نوم یې زاهد الله افغانیار دی، ننګرهار خوږیاړي ولسوالۍ حکیم آباد خیرمني کلي څخه د سره. ماشاءالله ډېر ښه. خوشحاله شو په لیدو باندې مو. څه دې کول په دې پوله او پټي روان وي؟ بس رالم دغه کاریګر لګیا و، یو شېبه ورته ودرېدلم ما چې د دغه منظرې د دغه توتانو ساحینه له خوند واخلم، د دې هلکانو کار وګورم، کاریګرو کار وګورم، او تر څو مې دغه توتې زمیني لږ راواخلو، ځان ته یې لږ خیشتو کړو ویې خورو. دا د موږ په وطن کې بیا خصوصا په ننګرهار خوږیاړو ولسوالۍ کې یو ښایسته تازه میوه راوتلې ده چې ډیریا د نورو ولسوالیو د نورو ولایتو څخه ورته خلک راځي، مینوال ورته راځي، عکسونه وباسي، دغه منظرې توتان خوړل یعنې ورته خوشحاله دي، او موږ هم ورته هم ښه راغلاست وایو ورکله دې راشي. کور دې ودان ژوندی اوسې. ماشاءالله چې د خوږیاڼو ولسوالۍ هم ښه زرغونه شوې، شنه شوې ده او ښکلې منظرې او نندارې لري په دغه موسم کې. نو دلته کوم ډول حاصلات ډیر کیږي غیر د ځمکني توتانو څخه چې اوس موږ غنم هم ګورو، اخواته لکه چې شفتالانو باغ دی او دغسې نور څه کیږي؟ د زراعت په برخه کې خصوصا په دې منطقه کې په دې ځمکو کې توتې زمیني ډېر رواج شوي دي چې خلک یې ډېر مینوال دي، زیاتې کاري او نتیجه یې هم ښه ده او حاصل یې هم ښه دی او د اقتصادي وجې نه یې ګټه یې هم ښه ده، خلک ورنه خوشحاله دي. همدارنګه اوږه چې ده دې حاصلات هم په خوږیاړو ولسوالۍ کې ډېر دي چې زیات خلک یې کري، هم یې حاصلات زیات دي، هم یې اقتصاد د وجې نه ښه دي، خلکو ته خلک ښه مزدوري کوي، ګټه ورته ډېره کوي. او بیا په دغې کې میوو ونو کې لکه املوک دا چې دی دلته ښه نتیجه ورکړې ده، یعنې ډېری خلکو د املوکو باغونه جوړ کړي، هم د دولت د خوا نه د زراعت د خوا نه ورسره مرستې کومکونه شوي، هغو ورته دغه زمینه برابره کړې ده. تر څنګ یې الوچه، زردالو، دغه میوې دي چې د خوږیاړو په ولسوالۍ کې د دې حاصلات او د دې کرونده دا ډېره ده. ماشاءالله ډېر ښه. په سپین غر دغه سپینې واورې تر کله پرتې وي؟ په سپین غر خو واورې تر ډېره پورې پرتې، لکه د ژمي د شروع نه چې کله وشي ډېره واوره ورباندې ان تر بل ژمي راتللو پورې، تر بل د واورې د ورېدو موسمه پورې په سپین غر باندې همدارنګه واورې پرتې، دغسې لږ لږ ویلې کېږي، اوبه ترنه راځي نو اوبه زیاتېږي ورسره. خپله څه مصروفیت په سختۍ؟ زه خپله همدغه مصروفیت لرم چې د توتې زمیني د ډبیا کولو مسلکي یم او استاد یم، همدغه ډبیا کوم، نو همدغه مې مسؤلیت او همدغه مې کار دی، همدغه مې مسلک دی. ډېر ښه، ډېره مننه. ژوندی اوسې. څه پیغام، څه دې زړه کې وي، کومه خبره؟ پیغام خو مې د ټول افغانستان خو دپاره دی چې الله پاک دې زموږ په دغه وطن کې امن راولي، سوکالي دې راشي، چې ځوانان په کاروبار باندې بوخت وي، همدغسې لکه دغه کوم چې موږ دغه هلکان ته ویني، دغه کارګر ته ویني په پټیو کې مصروفه دي، همدغسې د ټول افغانستان د ځوانانو دپاره د هغه کسان چې هغه بېروزګاره دي د هغوی دپاره د همدغسې د کار زمینې که هر وطن وي، لکه مثال په ننګرهار کې د توتې زمیني همدغسې د نورو حاصلاتو کرونده ده او کاروبارونه دي په نورو ولایتو کې چې لکه نتیجه دې وشي، معلومات دې وشي د زراعت د خوا نه، د حکومت د خوا نه، چې په کوم ولایت کې، په کومه خاوره، په کوم آب و هوا کې کوم نبات، کوم فصل ښه کېږي، همدغسې د وکرل شي، تر څو د موږ ځوانان، د موږ د ولس وګړي دا پکې مصروفیت پیدا کړي، مصروفه شي او دغه وطن ته یوه ګټه حاصله شي. ډېره ډېره مننه. ژوندی اوسې. کور ودان دوستانو، نندارې دي او مزې دي په وطن کې، او دا د غنم هم رسېدلي دي، ګرچې د جلال آباد ښار او دغسې د ننګرهار ځینو ولسوالیو کې لونه هم پیل شوي دي. غنم پاخه دي، خو دلته خوږیاڼو کې یو څه هوا سړه ده، او دا هوا چې سړه ده د هغې غر برکت دی چې سپین غر دی. په
بس تاسو یې ننداره کوئ. نو لنډو ورځو کې به دغه غنم هم پاخه شي. دلته بملونه پیل شي. توت زمینی خورا ډېرې ګټې لري چې دې کې مهمې یو 6 دانې چې ماته په نظر دي د سره بیانوم. لومړی توت زمینی چې دي دا د وینې د شکر کنټرول کې ډېر رول لوبوي. لکه څوک هغه د شکر ناروغانو لپاره چې شکر د وینې ولري د مخنیوي کوي انشاءالله. دویم همدارنګه د وینې پاکول، لکه بدن کې چې کوم زهري مواد دي د هغې مخنیوي کوي انشاءالله، او په د انسان په بدن کې وینې زیاتوالی راولي. او درېیمه ګټه چې دا د هضمیت راولي، یعنې معده قوي کوي او هضمیت ورسره رامنځته کېږي. څلورم د زکام او ټوخي دپاره، څوک چې د زکام او ټوخي تکلیف یا مرض ولري انشاءالله د توت زمیني په خوړلو په استعمال سره د دغې مرض مخنیوي او کنټرول کېږي. همدارنګه د پوستکي لپاره ډېره ګټوره میوه ده. او شپږمه چې دا د توت زمیني ویټامین سي، اوسپنه او همدارنګه نور ګټور مواد لري. ځوانان وینئ چې دلته دغه پلاستیکي بېلابېل ډبي، شیشهیي ډبي له توتانو څخه ډکوي او دلته یې نو هغه پروسس کېږي او صفا کېږي، هغه ښه او بد سره جلا کېږي. ښایي بازار ته ځي او خرابې بیا چیرته ځي؟ خرابې د لنډو کورو ته ورکوو خلکو ته چې هغه نه وړل کېږي ښار ته. ډېر ښه. ورور مې تر څنګ ناست دی، د دوی سره به د بازار په اړه هم وغږېږو. بیا هم ستړی مه شي، جوړ په خیر. خیر اوسې، بخیر. صحت دې ښه دی، وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي. ژوندی اوسې. نوم مبارک دی؟ نوم مې نوررحمان. نوررحمان. وروره دغه خولۍ به دې شاته کې دغه پیکې چې مغ دې ښه راشي که نه، خلک دې وګوري. اوس کېدای شي زیاتره د تره زامن دې هلته ننداره کوي خو ودې نه پېژني د دې پیک سره، که څنګه؟ او صحیح خبره ده. ښه ګوره، خولۍ هم مه لرې کوئ که نه، بې اجازې ته یې خولۍ لرې کړه. سړی خو اجازه واخلي که څنګه؟ هو که دا خو
یو خو ویښتان کم کړي پوه شي. ویښتان چې کم شي که نه سړی هسې پې شرمي او که نه تم لکه چمسي. او ښه دغه څو کیلو دي؟ دا خو کیلو نه کم دي، 600 ګرامه راځي. ښه څه ما ویل که کیلو نه بره دي. نه کیلو نه کم دي. ماشاءالله ډېر ښه. بازار یې څنګه دی د ورځو کې په څو پلورل کېږي؟ دلته تاسو په دغې برخه کې د خپلې ساحې څخه په څو پلورل؟ دلته چې خرڅوو دلته خو خلکو سره ګزاره کوو که نه. کابل کې چې دی مارکیټ کې 80 او 90 داسې خرڅېږي، دلته بیا 80 روپۍ چې لیزدار یې هغه سره بیا ګزاره کوو. ښه کابل ته بیا خپله وړئ که نور کسان یې له تاسو اخلي هغوی وړي؟ خپله یې وړو، خپله ګاډۍ راغواړو بس وړو. پټي هم ستاسو خپل دي؟ پټي خو خپل نه دي، په دکانې هم کرلي دي. ښه خپله یې کرئ، پالنه هم ورکوئ او بازار ته یې وړاندې کوئ. بلکل هو. تر هغې پورې چې اصلي مقصد ته ورسیږي د بازار، تر هغې پورې ورسره مل یې؟ هو بس یو کس عمل ته ورته تیار عمل ته اوسېږي. ډېر ښه. کابل کې په شاوخوا 80 افغانۍ اوس مهال پلورل کېږي. هو مارکیټ کې 80 دی، خو ښاراتو کې نور به نه پوهېږي چې 100 روپۍ به خرڅوي. سږکال حاصلات څنګه دي؟ بارانونه هم پې ډېر وشو، خراب کړي خو به یې نه وي؟ والا لږ سیزاربای ورکړې ده، لږ بارانونه ډېر وش خراب یې کړه که نه. ګورې اپاچوي کې پراته دي. او بل بهر ته خو به اوس نه ځي هسې هم که نه؟ نه بهر ته خو اوس نه ځي، ځکه بهر ایران نه راځي، خو د موږ توتان نه ځي بهر ته. کابل ته نه رسېږي نو بهر به څه لاړ شي. یعنې فعلا بیا هم وطن ته او د وطن شمېر ولایتونو سیمو ته په کتو رسیدګي نه کېږي چې ټولو ته دغه د افغانستان توتان ورسېږي. هو دلته هم دا ګورې میلمانه راغلي ډېر، دلته هم ډېر خرڅېږي. او خلک چکر ته راځي، دا خو مشهور شوی دا ځای دی، خوږیاړو توتان مشهور شوي. ښه ډېر ښه. یوازې کابل ته استوئ، نور ولایتونو ته بیا له کابله ځي؟ او جلال آباد او کابل دې دوه ځایونو ته ځي. ښه په لنډه لاره ځي که په اوږده لاره؟ بس دا یوه لاره ده جوړه، نو د میپر والا ده. دلته هغه لنډه لار چې جوړېږي هغه لا تر اوسه نه ده برابره شوې. تللي خبرې دي که نه؟ هغه وی بس 50% کار به یې شوی دی هغې لارې. دا چې جوړه شي تاسو ته به څومره سهولت شي؟ بیا خو ډېر سهولت دی. بیا مخکې مال چې دی 6 ساعتو کې رسېږي، بیا به 3 ساعتو ته زر به رسېږي، 3 ساعتو کې. دغه توتان باید په یخچال کې وساتل شي چې زر خراب نشي؟ یخچال کې هم ساتل کېږي، او خو زمونږ خو ساده پیکینګ دی، دا چې هغه عصري پیکینګ بیا ډېر وخت کار کوي. دغه څو ورځو کې مثلا تاسو دغې دا یو 3 ورځو پورې کار کوي. 3 ورځو پورې؟ په دې 3 ورځو کې باید کابل ته مو رسیږي، د کابل بازار ته مو وړاندې شي او خلک هم ترلاسه؟ او دا شپې تر شپې کابل ته رسیږي، سهار وختي بیا بولي کېږي. دا ډېره مننه. ژوندی اوسئ. څه پیغام څه وینا لري؟ بس پیغام هم دا دی چې بس حکومت ته هم دا پیغام دی چې موږ سره دې برخه کې مرسته وکړي، او د پالنې مرسته کې، د پالنې او د مارکیټ کې مرسته وکړي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. دوستانو تاسو وینئ دلته دا بېلابېل ځوانان لګیا دي نو او ښه ډېر توتان یې پیک کړي دي په دې پلاستیکي کوتیو کې چې تاسو یې ننداره کوئ. نو ماښام ټایم کې د دوی په وینا چې غونډه ورځ راټول شي، پیک شي، بیا موټر ته بارېږي او مخ په کابل روانېږي، او سبا سهار به دغه ټول له خیره په کابل کې بولي ته وړاندې کېږي د تازه میوې په مارکیټ کې. ماشاءالله. ستړی مه شې وروره. جوړې په خیر؟ صحت دې ښه دی؟ شکر. تاسو ښه خیرات؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ ډېره مهرباني. خپل هم لکه چې توتانو پسې راغلی؟ بلکل. او مونږ جلال آباد ښار نه راغلي یو، خپله د خوږیاڼو یم، جلال آباد ښار نه راغلي وو، دوستان را سره وو، نو راغلو چې دلته توتان هم وخورو، د موسم نه خوند واخلو. ماشاءالله. اصل کې منظرو او نندارو ته راغلي وو؟ بلکل. توتان هم چې ننداره کړل ومو غوښتل چې یا مې وخوره یا مې یوسئ؟ ځان سره ویسو. بلکل همداسې ده.
یوازې دا کسان چې چکر ته راځي که نه دوی باید خپله غم او نه خوري هغه کور کې چې ته څوک پاتې یا کورنۍ فامیل د هغوی غم هم باید همداسې ده او ځکه زیاتره فامیلونه داسې دي چې زنانه او ماشومان اسانتیاوې نشته دی چې هغوی چکر ته بوځي چېرته سهولتونه برابر نه دي نو بیا کولی شي چې دې ځینه ځان سره خریداري کړي واخلي او ځان سره یې کورونو ته ویسي ماشاءالله دغه اوس یو ښه ذهنیت دی خدای دې خوشحاله لره نو څنګه دي د وطن توتان بیا د خوږیاڼو او د ننګرهار الحمدلله دلته خو دغه موسم چې دی او د آب و هوا او اوبه او دا ځمکه دا د حاصلاتو دپاره ډېره ښه جوړه ده خوږیاڼو ځمکه نو دلته ډېر ښه نتیجه ورکوي او دا ځمکه باندې چې څوک کري که په دیکانۍ که چا شخصي ځمکه نو دا خلک مونه خوشحاله دي چې حاصل یې ښه دی او سږکال خو د ټول ننګرهار کې د توتي زمیني حاصل ډیر ښه دی تقریبا د تیر کال په پرتله باندې نیمه اضافه شوی دی نو سږکال داسې 611 میټریک ټنه اټکل شوي دي چې سږکال به حاصل ورکوي په ټول ننګرهار کې ماشاءالله ډېر ښه هغه دی ښه معلومات هم په اړه لري او زه خپله زراعت برخه کې کار کوم وظیفه لرم نو موږ اکثر وخت د دغې نه راپورونه برابرو نو معلومات شته راسره ماشاءالله دا د دوستانو اصلي کس مې را پیدا کړو په ننګرهار کې خو ماشاءالله کال په کال میاشت په میاشت باغونه کروندې ډیریږي خصوصا وایي چې مالټې بیخي ډیرې شوي دي باغونه او د مالټو باغونه ډیر شوي دي خو دلته په خوږیاڼو کې چې دی د مالټو باغونه دومره نتیجه نه ورکوي دلته الوچه شفتالو اغوز د دغې باغونه ناکه اوس ډیر ښه نتیجه یې ورکړې ده نو د دې باغونه کرل شوي دي او خلکو توجه هم ډیره ورته هغې خواته اړول شوې ده ځکه په ځمکو باندې غنمو حاصل دومره د دیکانانو دپاره دغه نه ورکوي ګټه یې نشته دی خو دا توتي زمیني که وکري نورې سبزیانې وکري او باغونه وکري نو د دوی نتیجه ښه ده او دیکانانو ته یو څه پکې پاتې کیږي ماشاءالله ډیره مننه څه پیغام څه وینا که د زړه کې پاتې پیغام همدا دی چې د ریاست زراعت د خوا نه موسساتو د خوا نه اوس الحمدلله په ټول هیواد کې او خوږیاڼو کې امن دی او موږ یې توجه دې طرف ته غواړو چې راشي دلته خلکو سره مرستې وکړي په دغې برخه کې او دغه دیکانان دې ته وهڅوي چې نور هم دغه د توتي زمیني دي که باغونه دي که سبزیجات دي چې دوی دې ته مخه کړي او د هیواد لپاره او هیوادوالو ته یو ګټه ورسیږي ډیره مننه کور ودان ژوندی اوسې دوستانو ورو ورو چې ډیر ښه وغږېدو نو نن مو وغوښتل چې د خوږیاڼو ولسوالۍ په دې خیر مینه کې تاسو ته دغه خپرونه ولرو او تاسو بېلابېلې منظرې او نندارې ولیدې ماشاءالله د سپین غر دغه اوبه له هرې خوا څخه کوچنیو او غټو ویالو کې را روانې دي او داسې ښکته بهیږي چې د همدغې خوږو اوبو او د دغې خوږې خاورې برکت دی چې موږ په وطن کې دغسې خوندور حاصلات لرو د خوږې خاورې اوبو تر څنګ د خوږو وطندارانو هڅې هم دي نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ